نو باچاجي محترم سوات ته راغی موده پس د بابو دعا مو وکړله اوس روان شو ځو سلامپور به وکړو بیا به د عثمان نصیحت صاحب خوا ته ځو السلام علیکم کرن خان خو پیژنئ ستړی مه شي دا فهیم زموږ ملګری دی. سلام علیکم ګورې ټیک ټاک خیریت ټیک ټاک سوات د عثمان ملګری زموږ د هغه پلار وفات شو ډېر ښه ملګری مې دی نو بس مته حضري ضروري وه ډوډۍ هم خوړلې بېګا شپه هم چکر ډوډۍ طرف شوه ډوډۍ خو نه خورو اوس لس نیم بجې ناشته وکړو او لکه دا په سړي باندې دغه کېږي که نه زه پنجمنده کله ناکله قسم په خدای وجاړم یا الله زه خو دونه شی نه یم حاجي ښه سپورټس به یې هم که والیبال بیا کوه زما په خیال والیبال ښه پلیر و په کلاس کې ډېر شریف سړی و او مینه ناک و ډېر ښکلی و او عزتمند و د باچاجي د هنر د ریهرسل وخت کې به تاسو څه محسوسول ما زه به خوشحالېدم خو دته ما نه وې چې خبرې کولې که نه خو موږ خوشحالېدو د ده چې اصلي کې هغه کم دغه و که نه شکیل نظامي نه هغه کرسچن و خو ډېر زیات خوږ سړی و په امریکا کې دی اوس نو شکیل نظامي سره به دل ډېر دغه بیا دله به یو استاد راتلو بیا ضیا صاحب دی الله تعالی وبخي ضیا صاحب بیا د ټي وي هغه لارې کولاو کړې او بس خدای پاک دې کې صلاحیت اچولی بس ورو بیا داسې خو زموږ بس زموږ یار دی هو که نه زما خو یار دی که چا دی او که نه زما خو یار دی باچاجي تاسو دا فکر کوئ چې د سرجي هغه ښکلی خوی چې و هغه ستاسو په هنر کې ډېر برکت اچولی دی ډېر زیات دی ما خو تاسو ته وویل که نه خو دلته بیا هم د ویډیو کې ووایم چې سرجي شو داسې دی چې کوم نور نومونه واخیستل شکیل صاحب شو ضیاء القمر صاحب شو خدای وبخي د دوی سپورټ او د دوی مینه که نه وی نو نن به زما دا هنر هم نه وی په ایډورډ کالج کې به تاسو داسې نری ریهرسل ځان له کوو پټ په داسې حال کې د دوی نه به یېرېدم هم د دوی کمره در سره هم نږدې دوی را سره کمره ده خو زما سایډ دغه روممیټ و ډېر خوندور وخت هم تېر شوی دی او ځکه زه یې سلام ته راغلم چې زه یې ووینم او د دوی دعاګانې واخلو هغه یې وکړو که نه دیدار یو شکر دی خوشحاله یم ډېر خدای دې سلامت لري سر قرب خان جي تاسو پکې څه وایئ یاره زه چې وایم بیا به رانه اوږده شي خبره خیر دی اوږده یې که نو زه خو په خپل ذاتي خبره به خپله وکړم که نه په دې وخت کې بیا ذاکر له نه یادوم نو دا به زیاتی شي زمونږ ابتدایي زما په خیال چې دا 95 دغه وختونه و چې زمونږ هغه ملاقات وشو بیا داسې و چې زمونږ دا ډله چې و نو زمونږ نه ټول مشران ما او دی به کمزوري نو هغه نیچرلي بس یو بل ته داسې رانږدې کېدو نو زما په ژوند باندې هم د هارون جان ډېر لوی یو اثر دی که نه نو هغه خو په لنډو ټکو کې نه شي راټولېدی خو خوشبخته یم چې لکه اوس باکنډۍ ته بېګام دی چې دا زما دویم کلی دی که نه نو دې کې دغه کردار پکې د دم دی د ده په شان نور هم لکه ډېر ملګري هم د دوی په وجه ساحل صاحب دي ټول راغلي دي دلته زموږ هغه کلی واقع چې بختور کړی دی او زه ورسره هم بختور شوی یم او بیا ستا غوندې کشران چې کومه مینه کوي نو دا ټول د هارون هغه دي که نه ثمرات دي زما په ژوند خو یې ډېر لوی اثر دی لږ نه نو ژوندی دی راته وشي زموږ دا زموږ خوشبختي ده باچاجي له خدای پاک ډېر عمر ورکړي روغ صحت او د عزت سره سرجي هم ناست دی نو بس رو به زه نن مې هسې په دې ناسته مې ذهن راغی چې یوه ورځ د باچاجي سره دا ولې نه ریکارډ کوم د دې ځای نه مې شروع کړو زه به پکې فهیم لم راتاو شم دا داسې د ناڅاپه معاملې چې که دا ډېره مننه فهیم جانه دې زما خدای کو د الیکشن پروجیکټ څنګه چل دی څنګه محسوس دی ډېر زیات خوشحاله یو باچاجي وطن ته راغلی دی مقرب لالا دی کرن خان دی سرزي دی نو به ډېر زیات خوشحاله یو دا ناستي خو چې کوم دی د باچاجي د برکته دي د
پروفیسر کلیم صاحب په حجره کې ناست یو هلته کې پروفیسر صاحب د روډ کالج د هارون باچا صاحب د دورې هارون باچا صاحب دی استاد محترم دی نو وګورو چې دغه ستاسو سره خوندي کړو دا سفر السلام علیکم ملګرو زه کرن خان او یو ورځ د باچاجي سره نن موږ په د باغکنډۍ نه را روان شو او د پروفیسر کلیم الله صاحب سي دیدن نه راغلو پروفیسر کلیم الله صاحب چې دی دا د هارون باچا صاحب د ایډورډ کالج پروفیسر دی استاد دی نو موږ ته هم یو لاره جوړه شو چې خپلو استادانو خو تپوس کوو هغه زموږ د هنر استادان دي که د کالج دي که د یونیورسټۍ دي نو بهرحال تاسو سره ځکه شریکوو چې که تاسو چېرته د خپلو استادانو نه د خپلو لارښودانو نه لرې نو تاسو هم وکوئ چې د خپلو استادانو خپلو مشرانو تپوس وکړئ نو دغه سفر در سره خوندي کوو را سره اوسئ هایله آرمین آرمین هایله ته څنګه یې سبق وایې شپږم کلاس کې یې آرمین ته په شپږم کې یې نه ده لا ملګری دی هغه لکه ډېر خلک دي خو هغه رالېږي نو هغه ما ته پروس کالي وي ما ته یې وویل ته زنګ په مال هم خدای مه کوو سبا نه په سبا په خبر څه وخت پس کېږي سره باچاجي خپل استاد محترم کلیم الله صاحب نه رخصت واخیست دا واخله جانان په دې طرف راځم به زه یم پکې دي سلام به کوم یو کته سلام یم سلام ما ته تا ته مال ته پاکه د شپې هم د ته ویلو کړو دا نه شپه ما په خیال یې باچاجي تاسو کېنئ چې زم ځان له مې کار کتلی او کېږي ورسره اوکې دا وخت مونږ په سوات کې باچاجي 2 کاله پس راغلی دی نو وایي چې د بابا قبر له ځو نو خدای دې تاسو ټول د غمونو نه وساتي محمد علي او انور خان ورته ولاړ دي نو راغلو د خپلې خوږې ابۍ خبر ته دعا به کوو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کریمون جان څنګه حال دی ښه ټیک ټاک خیر اللهم صل على سيدنا څومره چې مشران وفات شوي د خدای په هغو په برکت باندې موږ ته اسانه کې تاسو به روزګار عزتونه او صحتونه راکړي زما د ټولو دوستانو دا قدمونه په تله د نیکۍ کې اللهم صل علی سیدنا نو باچاجي محترم سوات ته راغی موده پس د بابو دعا مو وکړله اوس روان شو ځو سلامونه به وکړو
بیا موږ د عثمان نصیحت صاحب خواته ورځو باچاجي ته ګیټ کلاو کړه راځي راځي بیا بند کړی خو مې نه دی نه بند خو بني یا خان زما خان راځي بیا زوبر راځي بیا راځي باید زمونږ رئیس پته دی ستا پکې چېرته رنګ خو نه دی راغلی وای دا به د قبر نه وترولو شکر دی چې نه یې راغلی خو دغه دی هغې به ذهن کې مې راته وشي ځکه چې زمونږ نه راته د شپې پته لګي